د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو په خیر پام او اړوند د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ده. نن دوشنبه د تلیا د میزان د میاشتې درېمه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 30 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټیکي. بلکې د یو سړک د پخولو چارې پیل شوې. لغمان کې دریو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او 250 نور ټپیان شوي. او د روسیې او چین ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته رسیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. بلکې د یو سړک د پخولو چارې پیل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو د دغه ښار په دوهمه ناحیه کې د یو سړک د پخولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د مزار شریف ښاروال محمد کاظم طارق رسنۍ ته ویلي چې د مزار شریف ښاروالۍ له لوري د دغه ښار دوهمه ناحیه کې د 240 مترو په اوږدوالي او د 2 مترو په سور سره د بابا قمر سړک د پخولو چارې د 2,400,000 افغانۍ په لګښت پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې له مزار شریف څخه راټول شوي عواید به د دغه ښار پراختیا، آبادۍ او ښکلا لپاره ولګول شي. د مسؤلینو په وینا د دغه سړک د پخولو چارې په د 2 میاشتو په موده کې بشپړې شي. لغمان کې د دریو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او 250 نور ټپیان شوي. د لغمان امنیتي مسؤلینو د کابل ننګرهار پر لویه لاره کې د 3 بیلابیلو ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو له امله 53 کسان ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت امنیه قومندانۍ ویان یونس یوسفزي رسنۍ ته ویلي چې د یکشنبې د ورځې په اوږدو کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې په 3 بیلابیلو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او 250 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې لومړۍ پیښه په دروټي سیمه کې د 2 برقي موټرو ترمنځ، دویمه پیښه په کاس سیمه کې د بکسي او مرسیډیز ډوله موټرو ترمنځ او دریمه پیښه د 2 سراچا ډوله موټرو ترمنځ رامنځته شوې چې په پایله کې په ټولیزه توګه یو تن مړ او 250 نور ټپیان شوي دي. ټپیان د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي. مسؤلینو د یاد پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د موټر چلوونکي بې احتیاطي او زیات ګړندیتوب ښودلی دی. او د روسیې او چین ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته رسیدلي. د روسیې پریمورسکي سیمه کې د پاسفیک غزمې 2023 په نوم د روسیې او چین د ساحلي ساتونکو ګډ پوځي تمرینونه بریالي پای ته رسیدلي. د دې تمرینونو موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سمندري امنیت پیاوړي کول او د ګډو عملیاتو وړتیا آزمایلو. په دې تمرینونو کې ګډ مانورونه ترسره شوي چې په ترڅ کې د دوی قلمرو ته د ننوتونکو بیګانه کښتۍ لټول او نیول، د پیپلوټه چټکو کښتیو په وړاندې د توپونو ډزې کول او په اوبو کې د کښتیو ژغورنې عملیات شامل وو. دغه تمرینونه کې د بیړنیو حالاتو پر مهال د ګډو هڅو او مرستې کولو وړتیا هم ازمایل شوي. د روسیې د سرحدي امنیت ساحلي ساتنې مشر رومان تولک دغه تمرینونو په اړه ویلي دا تمرینونه بریالي وو او په راتلونکي کې به هر کال ترسره شي. د نوموړي په خبره دغه تمرینونه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري اړیکې لا پیاوړې کولی شي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی عمل شه.
د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.